السلام علیکم ګران ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ باستئ. نن ورځ بیا هم زه د یوې نوې ویډیو سره تاسو ته راغلی یم. هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شي. که چیرې ویډیو مو خوښه شه نو ویډیو لایک، شیر او کومنټ کې خپل نظرونه راسره ولیکئ. چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو ملګرو چینل سبسکرایب کړئ، ځکه زما چینل نوی دی او تاسو ته نور په زړه پورې ویډیو هم زه برابروم. نو دا ویډیو مې تاسو ته د فیسبوک آی ډي نوم څنګه چینج کیږي یا څنګه بدلو موږ یا څنګه تغیرات پکې راولو په دې باره کې برابره کړې ده. نو هیله ده چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او خپل معلومات حاصل کړئ چې څنګه کولی شو خپل آی ډي نوم چینج کړو. نو بیا هم درڅخه هیله لرم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه زموږ چینل نوی دی، ترڅو تاسو نوې ویډیوګانې په پښتو ژبه کې معلومات ترلاسه کړئ. موبایل خواته شروع کوو په معلوماتو باندې نیټ سیټینګ باندې. لومړی به تاسو ټول نه مخکې راشئ فیسبوک ته. فیسبوک نه به تاسو دغه درې خانو باندې کلیک وکړئ. چې په درې کلیک وکړئ دغه صفحه تاسو خلاص کېږي، دغه پورته خواته کش کړئ تاسو لږ ذره. په دغه هلته یې لیکلي سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دې څخه وروسته په دغه بل سیټینګ باندې هم کلیک وکړئ. په دې دغه صفحه کې به پرسنل ان اکاونټ انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. په دې کلیک تاسو ته به دغه صفحه خلاص شي. تاسو دا لومړی نیم ګورئ، دغه هلته ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. چې ایډیټ تاسو به دغه نوم خلاص شي. تاسو مخکینی نوم چې دی جاوید جانی دی، نو زه غواړم چې دغه نوم بدل کړم یا چینج پکې راولم. نو زما دا نوم نه دی خوښ، یعنې زه د افتخار احمد په نوم آی ډي جوړوم، یعنې دا زما د ورور آی ډي وه، زه خپل نوم ته بدلوم. مثال د خبرې نوم لیکم افتخار احمد. کله دا نوم ولیکل تاسو به راشئ دغه هلته ریویو چینج دغه لاندې ځای کې چې کوم دا شنه کرښه کې لیکلی دغه دی ریویو چینج، په دې به کلیک وکړئ. د دې څخه وروسته به تاسو دغه صفحه خلاص شي. په دې صفحه کې تاسو نه د موبایل د فیسبوک د آی ډي پاسورډ غواړي. په دغه ځای کې دغه د فیسبوک پاسورډ ورکړئ تاسو چې هر شی وي ستاسو پاسورډ هم چې کله دې ځای کې داخل کړو. د هغې څخه وروسته به په سیف چینج باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک وکړو په سیف چینج باندې نو تاسو ته به دغه هلته انټرنټ ډېر کمزوری دی، نو دا د تاسو ته ستاسو نوم چینج شو په بریالي توګه. دغه دی نوم وګوره افتخار احمد، ستاسو نوم نو چینج شو، ستاسو د آی ډي نوم افتخار احمد دی. نو موږ دا فیسبوک له سره بیا راځو. فیسبوک لرې کوو دا صفحه، کلیک کوو فیسبوک باندې. نو زه یو دفعه ریفریش ورکوو چې معلومات تازه شي. زو اکاونټ خواته ګورئ دغه دی افتخار احمد ستاسو اکاونټ دی. کلیک چې کله موږ په دې باندې کلیک وکړو دا یو څه سیټینګ پاتې، خو خیر دلته دا موږ نه غواړو چې سیټینګ کړو، ځکه دا یو عادي آی ډي ده. دا وګوره ستاسو نوم نو افتخار احمد، ستاسو آی ډي نوم افتخار احمد شو. نو داسې نور سیټینګو دپاره که فیسبوک کې څه مشکل لرئ نو کومنټ کې ولیکئ، موږ تاسو ته نور ویډیوګانې هم جوړې کړو. ستاسو لیدو څخه یوه نړۍ مننه. نو بیا هم چینل سبسکرایب کړئ درسره.